څه خبره ده چې ناټو ته د 20 کاله پولې خلاصې وې، باروت او بمونه دې رالیږل، اوس د ما هېوادوالو انار انګور او رومیان په بارډرونو کې. د افغانستان امارت اسلامي د فرهنګي کمیسیون غړي جنرال موبین په یوه ټلویزیوني مرکه کې پر پاکستان توندې نیوکې کړي دي. نوموړي ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي کې تغییر نه دی راغلی او له پیله تر اوسه د افغانانو سره د دښمن په څیر چلند کوي. هغه زیاته کړې چې پاکستان ناټو او امریکا ته خپلې دروازې پرانیستې وي، خو کله چې خبره د افغانانو د ګټې شوه نو دوی خپلې دروازې وتړلې. هغه د پاکستان له لوري د چمن دروازې تړلو ته په اشارې ویلي چې دی ځان ته د مسلمان هیواد خطاب هم کوي، خو سیاستونه یې په بشپړه توګه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. موبین دغه راز ویلي چې امارت اسلامي په اوسنیو شرایطو کې نشي کولی چې له پاکستان سره جګړه وکړي، خو په خبره یې سالمه پالیسي به مخ ته وړي او هڅه به کوي چې له مناسبو لارو اوسنیو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په ورته وخت کې امارت اسلامي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له انادولو اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د نړۍ له لوري د افغانستان د نوي دولت په رسمیت پیژندل وخت ته اړتیا لري، خو سیمه ییز هیوادونه دې تر نورو ژر دوی په رسمیت وپیژني. متقي څرګنده کړې چې ټوله نړۍ کولی شي د اسلامي اصولو په نظر کې نیولو سره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه ویلي چې له امریکا یې هم غوښتي څو د افغانستان په بیارغونه کې رغنده ونډه واخلي. متقي د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې دوی له واشنګټن نه هم د دوه اړخیزو اړیکو رغولو غوښتنه کړې ده او تمه ده چې ټول هیوادونه له افغانستان سره ښې دوستانه اړیکې ورغوي. هغه دغه راز د افغانستان په بیارغونه کې د ترکیې رول هم مهم یاد کړی دی او په خبره یې له نړۍ سره د افغانستان د نوي دولت اړیکې ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې دي.